څنګه چې تا وویل هغوی هغه ځای ته روان دي ټوله موټران په جلا جلا لار ولاړه زه وینم صاحب ټوله موټران په جلا جلا لار ولاړه هغوی چیرې ځي نه یو په خبر زموږ نفر په کم موټر کې دي نه یو په خبر دا عملیات کاروان پرې وخت نه دی راوتلی وخت یې پارک کوي دا موټران کومې خوا ته روان دي موټروانان دې لا نه دي په خبر ټول معلومات سهیل ورکوي صاحب سهیل د کم موټر څخه معلومات ورکوي کشف یې کوي دا مهمه نه ده چې د کم موټر څخه معلومات ورکوي دا مهمه ده چې د کومه ځایه معلومات را روان دي که موږ سهیل را وګرځو کاروان هم راګرځي جی پی ایس پر موټرانو وموښلوئ دلته هیڅ شی نشته صاحب ارجونه ټولو موټرانو ته د یوه ځای څخه معلومات را روان دي سهیل معلومات ورکوي ختیځ طرف ته 2 کیلومتر لرې دلته هیڅ شی نشته صاحب ټوله معلومات هغه ځای را روان دي موقعیت یې تغیر ورکړی دی لکه چې هغوی 5 بل ځای دي زموږ وخت را ضایع کوي ارجونه هغوی میدان ته ورسېدل ژر څه وخت نه لرو دا بیا څه شته صاحب هغه د یو ځای دی ارجونه اوس تا ملګري و تیارې ته وخېجول صاحب هغه لاندې په تونل کې دی په پلان کې وچنی تغیر راغلی اوس په چاودنه د جیټ په غونډه کې نه کېږي څه شي مېلمانه چې په کوم هوټل کې دی هغه ته به کېږي 108 خارجي مېلمانه 3 بمان سهیله څه وسوه هېڅ نشته لار جانه بیا وروسته تنګ دروم طیاره پرواز کوي بله سهیله ارجن کیمره یې خلاصه کړه ارجونه تیاره را وګرځوه یا بلر جانه یا که چې تیاره ونه ګرځول سهیل در وژنم تیاره را وګرځوه وخت تېرېږي ژر شه سمه ده ارام اوسه د تیاره را وګرځوه یا زه داسې نسم کولی زه درته وایم را ویې ګرځوه امکان نه لري تیاره را وګرځوه
318 نمبر الوتکه عاجله ناسته وکړئ. ته څه غواړې؟ هغه د میدان راوباسه. د هندوستان د 44 نمبر پوستې پورې 2 ساعته لاره ده. زما ملګري هلته راوله. سهیل هم هلته به لاس در کوم. ستا وخت اوس شروع سو. قریشي وروره، ته به خبرې چې پر دې پلان باندې 3 میاشتې کار شروع و. دا د پاکستان د عزت خبره ده او هغه بیا زما د زوی د ژوند خبره ده چې یو وارې سهیل راولمه، زه به یې هغه ته ور وښیم چې زه څوک یم. سهیل چیرې دی؟ چیرې دی زما زوی؟ یا سهیله! سهیله! تا ته مې 2 ساعته وخت درکوي. د کراچۍ څخه تر دې ځایه پورې نه، د دې دپاره چې تاسو هندوستان ته واستوم. هر وخت به جنارې والي زه پر کراچۍ باچهي کوم. دا مې څنګه وکړه؟ غواړې ووینې چې ستا پر رقم ترهګر تر سرحد راوښتی سي؟ زه خو یو هندوستانی پوځي یم. یوازې دې کا وخت نیسي چې د پاکستان تر باډر واوړم. زه تا وژنمه، زه تا وژنمه، زه تا وژنمه. مړ مې که ستا په کراچۍ کې مې ته د کراچۍ څه وایستې چې د مرګ څه نه بیریږي. هغه ستا د توپنچې څه کله بیریږي قریشي؟ ارجونه! زغله! زنګ درته را روان دی. ستا زوی سهیل دی، پورته یې که. سهیله! سهیله! ته خو به ښه یې زویه؟ السلام علیکم قریشي وروره، ودې پیژندلم؟ ګلکرنې صاحب. و مننه په دې خاطر چې زه دې په یاد یم. که زما په زه یو څه وسوله نو زه قریشي ستا زوی د دولت په بند کې نه دی، هغه اوس ما په بند کې دی. تر څو چې زه ونه وایم ستا زوی د دې ځای څخه شور هم نسي خوړی. ته باید یو زنګ ووایې. سودا داسې ده، موږ 4 تر سرحده وړو، خو ستا زوی به د پاکستان تر سرحده نه راځي.
هندوستان داسې امر کړی و چې تا وویني ودې ولي بیا دې دونه خطر ولې پر ځان یووي هېڅ ضرورت یې نشته چې درته ووایم ځکه چې ته د ځان د ژغورلو دپاره پاکستان ته راغلې خو زه د هندوستان د ژغورلو دپاره پاکستان ته راغلم تر اوسه پورې داسې انسان نه دی پیدا سوی چې ماته یې تاوان رسولی او هندوستان ته دې ژوندی ولاړ سي دا خو یې مازې شروع د قریشي سهیله ته ښه یې ته خو به ښه یې سهیله راته وایه سهیل چیرې دی سهیل چیرې دی سهیل چیرې دی ارجونه قریشي کوم دوام شکله چې تا زما د نیولو دپاره استعمال کړه هغه دوام شکله ما استعمال کړه ستا زوی مې در سره راوستی ما د دې پنځه مشتۍ په راسته طرف کې ووښتي که پر څه وخت مرمۍ ورڅخه راوکړه دی ژوندی پاتېږي بویه زه ته پوهېږې څه وکړې په یاد یې که زما ته کې کلام شو موږ ناممکنه ممکن کو زما زوی چې بیرته ماته نه یې رارسېدلی ارجونه زه تر هغه وخته انډیا پر کراره نه پرېږدم دونې تکلیف پر ځان مه راوله د جیړ د غونډې څخه وروسته پاکستان ته خپل هندوستان ته په لاس ورکوي ژر سره وینو راسه الالالالالالala څونه مینه ناکه دی یوه ښایسته دی الالالالالala دا خاص تا ته سوی دی هغسې سترګې هغسې پزه ورته وګوره ارجنه ده ته نه دی سوی وخانده زویه وبخښئ د یو عام سړي په رقم د موټر سایکل په ټکر یا د موټر په ټکر کې نه دی مړ سوی او نه په پالتو جنگ یا د نشې په حالت کې مړ سوی دی هغه د خپل هیواد دپاره خپل سر قربان کړي ډېر ښه ارجونه وبخښئ صاحبه په دې عملیات کې یوه برخه پاتې شوله څه شي دی جاسوس دی ته څه په خبر سوې استخبارات صاحبه